बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइम गनी खान पख्तो एकेडमी ته طرفه یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو له ښیم چې تاسو به په خپل فیسبوک کې آټو پلی ویډیو څنګه آف کوئ. آټو پلی مونږ سره داسې وي چې مونږ فیسبوک استعمالو نه کې چې مونږ سره څومره ویډیوګانې راځي نو هغه مونږ سره آټو پلی کېږي. هغې ته وجې چې دی زمونږ ټوله ډیټا چې دی هغه همداسې استعمالیږي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه لومړنی به مونږ چې دی خپل فیسبوک اکاونټ اوپن کړو. چې فیسبوک اکاونټ اوپن کړو اینه پس به مونږ ته چې دی دلته کې چې مونږ راشو ښکته وکړو دا مونږ سره ویډیوز دي دا چې دی مونږ سره آټو پلی کېږي. زه یم چې دا ما سره آټو نه پلی کېږي نو د هغې دپاره به چې دی دلته کې مونږ چې بر راشو دلته کې مونږ سره 3 لاینز شو کېږي. مونږ سره په دې به مونږ کلیک کړو. مونږ ورته مینیو ویلی شو. اینه پس چې ایته مینیو کې راشو نو ښکته به مونږ ته لیکلي سیټینګز ایډ پرایوسي په دې به کلیک کړو. چې په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک کړو اینه پس بل کې مونږ په سیټینګز کلیک کړو. چې په سیټینګز کلیک کړو اینه پس به چې دی مونږ دلته کې ښکته راشو نو دلته کې چې مونږ ښکته راشو دلته کې به لیکلي وي چې میډیا اینډ کانټیکټ په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړو اینه پس به دلته کې چې دی مونږ ته ښکته راکړي وي چې دی د آټو پلی. چې په آټو پلی کلیک کړو اینه پس به دلته کې مونږ ته وایي چې چوز او وین یو ویډیوز آټو پلی نو زه چې ویم چې دلته کې دی وایي چې آټو پلی کوي نو زه به دا آف کړمه. زه یم چې آټو پلی نه کومه نو دلته کې به چې کوم نیور آټو پلی ویډیوز په دې به زه کلیک کړم نو اوس به چې دی مونږ سره ویډیو آټو پلی نه کېږي. اوس به مونږ بیک راشو خپل پروفایل اوس په دلته کې مونږ چیک کړو چې مونږ سره ویډیو آټو پلی کېږي که نه. دا وګورئ دلته کې چې دی ما سره ویډیوز چې دی هغه اوس آټو پلی نه کېږي. دا وګورئ مونږ سره نه آټو پلی نه کېږي. دا یو وړه شانتې ویډیو به ما وي چې تاسو سره شیر کړم. که خوښه شوي مو وي نو لایک هم کوئ شیر هم کوئ زمونږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو په باره کې مو څه رایې وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.